جوړ په خیر، سهار مو نیکمرغه، د چای څښلو وخت دی. په پاکستان کې د ناامنیو یوه تونده څپه راغلې ده. پراخ تلفات اوښتي دي، له سینده رانیولې تر بلوچستانه، بیا داسې راځه تر خیبر پښتونخوا پورې په بېلابېلو برخو کې بریدونه سوي دي. په ځینو ښارونو کې مظاهرې روانې دي، ځینې وګړي ازادي غواړي او ځینې پر خپله خاوره خپل اختیار غواړي. سوال دا دی، ډیټیلزو ته به وروسته راسم چې په کومو سیمو کې دا پیښې سوي دي. سوال دا دی چې ولې دا پیښې کیږي او دوی ولې دا پیښې له افغانستان سره تړي. دا دوو پوښتنو ته به نن ځوابونه وایو. اول به دې ته راسو چې پیښې په کومو سیمو کې سوي دي چې تاسو د پیښو څخه خبر شئ. د بیلګې په توګه زه نن د یو څو ځایونو نومونه اخلم. اکثره ملګري وایي چې تاسو غټ ټکي یادوئ، واړه نه یادوئ. د وړو لیست دومره زیات وي چې دا به مجبور لیکل کیږي، به د لیکلو وروسته به بیا هغه یو ویل کیږي، نو هغه بیا به نو د نومونو یوه سلسله وي. خو به هر حال د تربت په کلاتک کې د تلیفون یو ټاور الوزول سوی د هغه سیمه اوس د تلیفون یا د موبایل له سهولتونو څخه بې برخې سوې ده. یوازې دا نه دی چې د بلوچستان کې دا برید سوی دی. د بلوچستان ته څیرمه په سیند کې په شکاپور کې 9 کسان وژل سوي دي، 2 د پولیسو افسران ټپیان دي چې دواړه ډي اس پیان دي. هلته هم تاوتریخوالی روان دی. په کراچي کې مظاهرې راوتلي دي. مظاهرچیان د سیند غواړي، سیند جلا کول غواړي. هغه خو بل افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه نه وي پروت چې خلک د جلا کېدو دعوه کوي. هغوی وایي چې د دوی حقوق پنجاب خوري او دوی ته ډیره برخه نه ورکول کېږي، نو ځکه دوی ځان ته خپل سیندیز غواړي یا د سیند هیواد غواړي. خو دا بل باس دی، و دې ته بلا نه ورګډېږو. اوس راځم د بلوچستان په مرکز کوټه کې د لاسي بم 2 جلا بریدونه سوي دي. تیر شپه یو برید پر زراعت کالونۍ باندې سوی دی او یو برید په نوې کوټه کې سوی دی. دا دواړه بریدونه د ښار په منځ کې سوي دي. په داسې حالات کې سوي دي چې پر ډبل سواري باندې پابندي ده. د پا 144 هم لګول سوی ده. 4 کسان هم پر یو ځای نه سره راټولیږي. د بلدیاتي انتخاباتو د معطله کېدو غوښتنه هم د بلوچستان وزیر اعلی ښاغلي بګټي کړې ده. یوازې دا نه ده، په کچي کې د سړک د غاړې چاودنه سوې ده، هلته هم تلفات اوښتي دي. اوس یوازې پر دې باندې هم خبره نه ده ولاړه چې اوس موږ دا ووایو چې دلته ولاړه ده، ځکه بلوچستان د ازادۍ جګړې ته راوتلي دي او د ازادۍ پراخه جګړه کوي. او د ازادۍ په دې جګړه کې تر ډیره بریده پورې بلوچ پر خپل عقیده باندې ولاړ دی او بلوچ پر خپلو غوښتنو باندې ولاړ دی. داسې ښکاري چې بلوچستان دا ازادي ګټلی شي. یوازې پر دې ځای باندې هم خبره نه ده ولاړه. د بلوچستان په کلات کې په سپینه ورځ باندې په پیښه وسوله، د ښوونځي او معلم وویشتل سو، دا هغه سره زوی هم ووژل سو، هغه زوی ماشوم. دا یوه بله پیښه. داسې پیښې زښته زیاتې دي. یوازې دا نه دي، په کورمه ایجنسۍ کې تاسو خبر یاستئ چې 6 پوځیان هلاک سوي دي او کېدای شي تلفات ډیر زیات وي، خو پوځ دا مني چې د دوی 6 پوځیان هلاک سوي دي. پاکستان زموږ ګاونډی دی، زموږ خوا په بدیږي، موږ خواخوږي ورسره لرو. اوس د دې ټولو شانو تر شا که وکتل سي، په بلوچستان کې د ازادۍ چغې وبغارې دي. ازادي غواړي بلوچان، جګړه یې را پیل کړې ده. پاکستانی پوځ یې په ولاړو درولی دی. اخواته که ورتیر سي، د ګلګت بلتستان کې هم هاینې حالت دی. په ګلګت بلتستان کې هم پیښې کېږي، هغوی هم د ازادۍ جګړه کوي، هغوی هم خپل ځان ته یو جلا هیواد غواړي. په د دې ور اخواته په خیبر پښتونخوا کې اسلام پالي فعال دي، ټي ټي پي فعاله ده، هلته نور نیشنلیست ګوندونه فعال دي. هغوی هم د خپل هیواد، دا معنا چې د پاکستان په پالیسیو کې ګډوډۍ دی. د ګډوډۍ یو مثال یې دا دی چې کله تاسو ځیر سئ د عمران خان مسئلې ته، چې پر عمران خان باندې د پوځ له لوري د غدار ټاپه ووهل سوه، پر عمران خان باندې د ذهني مریض ټاپه ووهل سوه. دوی هڅه دا شروع کړې ده چې غواړي چې د پی ټي آی یا د عمران خان ګوند چې دی هغه اوس غیر قانوني ګوند اعلان کړي او هغه په هغو لیستونو کې شامل کړي چې فعالیت به نسي کولی. او دا
کوچنی ګوند نه دی، یو حکومت کړی دی. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر و، ټول حکومت د دوی په لاس کې. دوم په موجوده حالات کې په سند کې په اسمبلی کې کسان لري، په بلوچستان کې په اسمبلی کې کسان لري. د سرحد د خیبر پښتونخوا حکومت ټول د دوی دی، د پخوانی صوبه سرحد. همدارس په مرکزی اسمبلی یا قومي اسمبلی کې ډیر لوی اپوزیشن دوی دي. اوس د پاکستان پوز لګیا دی پر دې باندې بندیز لګي. زه د دې موضوع اصلي هغه مهم ټکی ته راځم چې په پاکستان کې اصلي جګړه پر څه ده، پاکستان کې څه پیښه ده، پاکستان ولې جګړه پر دوی ده او دوی پړې پر موږ باندې راتاواني، د افغانستان خواته لاس نیسي. ګوري یوه جګړه په پاکستان کې د وسلوالو سره روانه ده، د وسلوالو مذهبي ډلو سره روانه ده، لکه ټي ټي پي او نورې ډلې چې هغوی په پاکستان کې یو اسلامي قانون غواړي او دوی دا وایي چې پاکستان یو اسلامي ملک دی او پکار ده د اسلامي قانون مطابق وچلیږي. موږ نه وایو چې دوی ښه وایي که بد وایي، دا د دوی کار دی، خو هغوی دا شی غواړي. دا خبره عامه ده، دا خبره سریعام ده. د دې دپاره هغوی وسلواله مبارزه کوي. دا یوه جګړه ده. دومه جګړه د بلوچستانو د ازادۍ جګړه ده چې هغوی غواړي چې بلوچستان آزاد کړي. په بلوچستان کې چې هر ځای پاکستاني اهداف په مخ ورځي او د دوی تر وس لاندې دوی برید ورباندې کوي او دوی په مخه یې شه. په بلوچستان کې 10 وسلوالې ډلې فعال دي چې زما په راتلونکو خپرونو کې زه یوه ډله معرفي کوم. ما کار پر کړی دی، ریسرچ مې ورباندې کړی دی او مواد مې ستاسو دپاره راټول کړي. دا دومه جګړه ده چې په بلوچستان کې روانه ده. دریمه جګړه چې په پاکستان کې روانه ده هغه د ریوینج یا غچ اخیستلو جګړه ده. د پاکستان پر پوز باندې دا تورونه دي، دا پورونه دي چې ګواکې دي د خلکو ځوانان له کورونو څخه ایستلي دي، هغوی شهیدان کړي دي، یا دا چې دوی د خلکو کورو ته ورننوتلي دي، یا دا چې دوی بلوچان او پښتانه وایي چې د دوی مالونه د دوی ذخایر لوټي پاکستانی پوز او وړي انتقالي. دا بله جګړه ده چې هلته روانه ده، د غچ اخیستلو جګړه. بله جګړه د سیاست جګړه ده. ګورئ پاکستانی پوز وایي چې عمران خان غدار دی، پاکستانی پوز وایي چې عمران خان دی په زندان کې پاتې سي، پاکستانی خبریالان وایي چې شاید پاکستانی پوز عمران خان ووژني. خو د دې ټولو شانو سره مهاله تاسو څه فکر کوئ؟ د عمران خان ګوند خاموشه پاتېږي؟ آیا که د عمران خان ګوند لاسرسی ولري و امکاناتو ته، هغوی به خپل دشمن پرېږدي؟ نه پرېږدي. نو دا یو بله جګړه ده. بلکې پخوا هم په پاکستان کې پر سیاسیونو باندې د پیسو په مقابل کې یا د سیاست په مقابل کې یا د سیټونو په مقابل کې بریدونه سوي وو. ښه مثال یې بلور صاحب دی، دا غلام محمد بلور. په هغه ویل چې پر ما باندې برید یو بل چا زه نه غواړم نوم یې واخلم، د هغوی له لورې تنظیم سوی و او خودکشه برید، ځانمرګی برید، ځانمرګی ول په پیسو اخیستل سوی. پاکستاني خبریالان هم زما غږ اوري. بلور صاحب ته هم ګوندې خدای مهربانه ده زما خبره ور ورسېږي. نو یوازې دا نه ده، دا د جګړې بل اړخ دی. بل کریمینل او مافیایي ډلې دي چې هلته په جګړو باندې بوختې دي، پر قراردادونو باندې یې جګړې دي له یو بله سره. د یو بل ملاتړي سیاسیون په نشه کوي، د یو بل ملاتړي تجاران په نشه کوي. دا یوه بله جګړه ده چې په پاکستان کې روانه ده. بله جګړه دا په پاکستان کې روانه ده چې لوږه ډیره زیاته ده، تنده ډیره زیاته ده، خلک په مصیبت کې دي. خلک د خپلې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره کرایمز کوي، جنایي جرمونه کوي، خلک تښتوي. دا یوه بله جګړه ده په پاکستان کې روانه ده. نو که داسې د جګړو دا لیست راواخو، دا ډیر غټ دی، ډیر لوی دی دا لیست. اوس راځو بلې خواته. پاکستان دا ټوله شان پرېښي دي، راځي په افغانستان کې یا هڅه شروع کړې چې ولا زه د افغانستان حکومت بدلوم. هلکه ما په دغه یوټیوب کې بم دا ویډیوګانې پرتې، زما پر فیسبوک بم پرتې، په تلویزیونو کې مې هم دا خبره کړې وله چې ول الې امریکایان سبا را روان دي باګرام هوایي اډه نیسي. څه شول هغه هوایي اډه؟ ما ویلي و چې هوایي اډه نشته. اوس د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي اعلان شوه. د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي تېره ورځ اعلان شوه. دا ډیره مهمه نکته ده دوستانو، دا شریکه کوي، تر خلکو یې ورسوي. په دې ستراتیژي کې د افغانستان نوم نشته. دا معنا چې امریکا په افغانستان کې نور دلچسپي نه لري، نه یې په باګرام هوایي ډګر کې لري او نه په دې کې دلچسپي لري چې موږ له پاکستان سره څه کوو، یعنې افغانان له پاکستان سره څه کوي. هدف دا دی چې تر څو پورې افغانستان سیمې ته خطر سوی نه وي. نو بس پر دې باندې دی چې پاکستان دغه موجوده حالات چې په افغانستان کې موجود دي، د ناکامورا یا کاکامورات
د دې د کانال چې په ننګرهار کې دی دا اوس طالبان بشپړوي. تېره شپه ماته یو لوړه رتبه طالب چارواکي وویل چې منظوري ورکول شوې ده. اوس د دې څخه وراخواته د کوشتپېت کانال نور د یو عالم پرمختیایي پروجیکټ روان دي په افغانستان کې. جنگ نشته صحیح ده او ګورئ دومره لوږه هم نشته څومره لوږه چې په پاکستان کې موجوده ده. نو د پاکستان دا شی نه دی خوښ. پاکستان یو دربدر افغانستان غواړي او د دې دربدر افغانستان لپاره هر سرماته کوشش او هر سرماته هڅه کوي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده پاکستان ته هغه پروجیکټ نه ورکول شو د امریکا له خوا څخه چې هغه دوی غوښته چې په افغانستان کې یو بل جګړې ته لمن وي. نو ځکه اوس د سولې د مذاکراتو د خبرو د تفاهم لاره غوره کړې ده. چین ته هم وایي چې راسئ یالې د خدای روی ته ګوري موږ له افغانانو سره خوشحاله کوي و ایران ته هم وایي چې راسئ و سعودي عرب ته خو هلته ناست دي مړي څنګونه یې ورته ویلي تی خو راسئ موږ دا خلک سره خوشحاله کوي ستی خبره دا خلک مني. موږ دا نه وایو چې د افغانستان حکومت دی موجوده واکمن دی له چا سره نه خوشحاله کېږي خو پر خپلو شرایطو پر خپلو بنیادونو. اول شرط باید د دور په مذاکراتو کې دا وي دغه غیر انساني چلند چې له افغان کډوالو سره په پاکستان کې روان دی دا باید پاکستان په سختي سره بند کړي. دا ته باید د دا واري طالبان سترګې په سترګو کې ورواچي او ورته وایي چې انف از انف. دا دی په ملګرو ملتونو باندې وڅېړي د ملګرو ملتونو څخه دی خواست وکړي چې وروره ملګري ملتونه دي دا موضوع وڅاري. آیا دا د کوم ځای انصاف ته چې کډوال له کوره راباسي او راشړی یو میکانیزم پر بنیاد باندې باید افغان کډوال راوځي. موږ هم نه غواړو چې پاکستان کې پاتې شو. ما په جون میاشت کې ویډیوګانې وکولې دلته پرتې دي او دوستانو ته د افغان کډوالو ته خلکو به خندل هغوی ته به مې دا ویل ستراګس ته مخه د خدای روی ته وګورئ راووځئ ځکه موږ د پاکستان په ارادو باندې خبر وو. نو اوس هم موږ د پاکستان په ارادو باندې خبر یو. د پاکستان ارادې افغانستان ته سمې نه دي خو وس یې نه رسېږي. وس یې څنګه نه رسېږي؟ طالب په ډیپلوماسي کې د ګاونډیانو سره ډیر ښه روان دی. طالب په سیمه ډیپلوماسي کې له سیمه ییزو هیوادونو سره ډیر ښه روان. یعنی د طالب مخالفت پر خپل ځای د طالب سره شخړه پر خپل ځای د طالب ډیر احکام او ارکام نه منل پر خپل ځای. اما پر حقیقت باندې خو بیا څوک سترګې نشي پټولی چې طالب یو ډیر متوازن سیاست په سیمه کې شروع کړی دی او دا د متوازن سیاست پایله ده چې پاکستان غوندې یو هیواد یو کونج ته ټېله کړ. دا د متوازن سیاست یا د سیمه‌یز سیاست یا د ګاونډیتوب د سیاست پایله ده چې طالبانو د ډیورنډ پر دروازه باندې بلکې د ډیورنډ د دروازې د قضیه یې بدله کړه. په تیرو 15 کلونو کې دا دروازه همیشه د افغانستان خلاف استعمالېدله. اوس دا دروازې د پاکستان خلاف استعمالیږي. اوس پاکستانیان چې وبغاري وي چې خدای رسول ته ګوري دروازې را خلاص کړي چې موږ مالونه خراب شو یا مو کارخانې ودرېدې. نو دې ټولو شیانو ته په کتو سره په لنډو الفاظو دا ویل پکار دي افغانستان باندې خواته نه دی روان. هو د ویرې هڅولو کوشش او هڅه کیږي. ځینې کړۍ لګیا دي هغوی غواړي چې افغانستان ډیر ناامنه ډیر ناسم هیواد معرفي کړي یا دا وایي چې الی نن د طالبانو حکومت نه لیږي الی سبا د طالبانو حکومت د اسانه نه لیږي ځکه نه لیږي چې اوس خدا د خبره د امریکا په پالیسي کې هم کلیر شوله. که چیرې امریکا ته د طالبانو حکومت یو ذره هم خطر وای امریکا دا کار نه کاوه چې د ملي امنیت له پالیسي څخه افغانستان وباسي. نو دا د طالبانو یو بل بری دی. طالبان یو بل قدم وړاندې ولاړل. وګورو چې پر مخ باندې څه کیږي څه پیښیږي څه امکان لري. خو دا یوه خبره کلیر ده که پاکستانی پوځ په خپلو پالیسیو کې تغییر را نه ولي نه یوازې دا چې له هند و ایران او افغانستان سره په شخړه اخته وي دې کې شک شبه نشته پاکستان به متیږي او زموږ ګاونډی دی خو هم په بدي شي. موږ نه غواړو چې دا دونه ډېر د 25 کروڑو دي که 250 میلیونه انسانانو وطن ماتي او دا سبا ماجر پر موږ باندې راایلاسي. موږ خو له طالبانو څخه په کلکه دا غوښتنه کړې ده چې خدای ته وګوري طالبانو دغه پردي خلک ورواستوي. که ستاسو مزدوران په کار دي که ستاسو کارګر په کار دي که ستاسو سکلز ورکرز په کار دي له نورو هیوادونو یې راوغواړي له ملیشیا څخه یې راوغواړي له منځنۍ اسیا د هیوادونو څخه یې راوغواړي د شرقي اروپا څخه یې راوغواړي. ډېر ارزانه دي مسلمانان هم پکې شته. نو دنیا په کارګرو باندې ډکه ده. یوازې پر پاکستان دا شی نه دی ولاړ. موږ قطعا دا نه غواړو. نو د یوه پیاوړي او بسیا او پر خپلو پښو ولاړ افغانستان په هیله ژوند تر بلې لاندې ویډیو مو میرویس افغان پر الله سپاري. دا ویډیو در سره شریکه کړئ دوستانو ته یې ورسوئ. خلک خبر کړئ چې زموږ په ګاونډ کې حالات ډېر خراب دي
ډیر خراب دی او خپل خواخوږي ورسره وښایست. آباد اوسئ. ژوند